سلامونه مو د تڼیو ولسوالۍ مربوط د درګي بازار څخه ومنئ. آج دی کړه دا و هر وخت باج کوي وده آفرین مبارک او زړه که هر صبروم خو نه صبریږي په دا تک زیړ مازدیګر در پسې اوړي الله دې مینه کړې ده که نه چې رښتیا وایي دروغ به نه خامخا دمره خو ونه دمره خو یوه ونانو د پته چې بودنه چې ته به لږ عمر زیاده دی پنځمه چې در سره دی چاکنیجو خافه دو د کون د خپل لګې بل څنګه کوکولینا باندې دې طرف د څه پوهېدو کې مګمال ډلایز ډول بیا چې صحیح فانی درګي ته ما وایه چې ډنګ شي درګای شروع د ویډ کې زر زر مو پام شو په تڼیو کې د دې قانون ډېر ستر نه دي ستر دی خو میګ داسې چې غو ستر زیات زی خواند د سولې پیغام راډیو ډېرو درنو اورېدونکو او همداراز پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه مو د تڼیو ولسوالۍ مربوط د درګي بازار څخه ومنئ. نن د روژې په 5 مازدیګري دلته راغلو تر څو ستاسو لپاره یوه بله په زړه پورې خپرونه جوړه کړو او تاسې ته یې وړاندې کړو. د مسافرو ملګرو هم عابد صاحب ډېره زیاته غوښتنه وه چې باید درګي بازار ته لاړ شو، هلته له ځوانانو سره له مشرانو سره د سیمو له اوسېدونکو سره دوکاندارانو سره خبرې اترې وکړو او یوه رنګینه خپرونه ورته وړاندې کړو. سلام عابد صاحب. وعلیکم سلام سجاد درګي تمار وسا سردوره د کبرجان درګای د نوډي سلومینا نه بوتل درګای نه به ډانډې ډاکی وینا درګای ډیر مشهور ځای دی. موږ تیره خپرونه کې تیره روژه کې هم په دې اړه معلومات لیدونکو سره شریک کړي او عابد صاحب قدم بم اخلو او ځوانانو سره هم پرې غږېدلي وو، مشرانو سره هم پرې غږېدلي وو، چاپې مو هم پکې ویلې وې. ځوانان هم دلته ولاړ دي، یو لنډې خبرې به ورسره وکړو بیا به مخکې هم ځو. ځوانه سلام. وعلیکم سلام سید صاحب خیر راغلی ستړي مه شئ صحت دې ښه دی؟ الحمدلله روژه ښه تېرېږي؟ الحمدلله شکر دی مهاله دا بادونه چې شی کې وسړي یاده ولا دا خو خدای فرمیلی دی هغه دی نو خامخا خدای دا وکړي چې خیر سره ودرېږي. نوم دې چی ده؟ نوم مې نصیر الله. نصیر الله. یا چې سلو بودونو کې یو بود خیر بود وي دا رښتیا ده؟ دا کوم به خیر وي که نه څه دی د رژیم مازدیګر په درګي کې؟ بیخي الحمدلله شکر دی بس رژیم مازدیګر ځوانونه اردرېمې دي کنې ته او رنګین کوي او څه نه څه چې رنګین شي نو اردرېمې ټول ځوانان. عابد صاحب د درګي ډېری ځوانان په سفر دي نو دا یو غوښتنه داسې وه مو مخکې مې یادونه وکړه. فکر کوم دا خپرونه به د دې لپاره لږه ډېره به جالبه وي ډېره به جالبه وي. نوي ژوند به وویني، نوي دوکانونه به وویني، ځوانان به وویني، بعضې به ستر شوي وي. رښتیا ډېر فرق به کې راغلی وي. سړی که فکر وکړي تېر کول دا دی کې ډېر بېروبار و. زه نه پوهېږم بېروبار اوس هم شته. کمره کې رولو دې طرف ته هم ځوانان شته. ملګری تو نه مننه خیر استاد سلامت. بله سوال هم ولاړ دی. سلام ورحمة الله وبركاته. تاول نادي. خیر خیر. بله خیر. دا تصویر چې شونه جوړې دي؟ ولا تصویر دغه څه جوړ کړی په خاطر کې. دا خو ډېرې جالبې دي والا. دا د خپله جوړې دي. ته لږ نږدې ګپ کې عابد پوهېږې دا د خرما زړې دي که نه؟ کنه خجرې زړې دي. خجرې زړې خپله دې جوړې کړې؟ خپله مې جوړې. ټولې څه دونې دي؟ دا والا دغه څه تېر کړی مې دغه څه په خپله مې جوړې کړې. ټولې څه دونې دي؟ دا به والا 200 به وي دا چې دغه څه کړی. آفرین دا دې ټولې خپله خوړلې دي که نه؟ نه خپله دا او بله خبره دا چې څو وره یې ورځ کې والا دغه څه یعنې ډېر ورته ختم کړي داسې 1500 پیره بیا یم دغه څه خو لارې رجام بس کله مونږ ته دا وکړي که مننه کوم څه وړو ته به وکړم انشاءالله که خدای خوښه وي. زه پوهېږم چې دا وکړې عابد صاحب مخکې به ولاړ. رښتیا ده سجاده د دې کلي شاید مشرون هم د دکانو کې نوست وي دغه سره به هم وغږېږو. مهمه خبره دا وه چې دا 3 ورځې چې سړی فکر وکړي دلته هم بودونه دي صندوق مندق چې ورته یایي که څه خبره ده خبره خو کېږي شاید دا ځوانان ویل لوړ دی عابد صاحب دې سره خبرې وکړو په دو په اړه کوندې معلومات ورته وي. ملګری سلام. وعلیکم سلام. جوړې بخیر. نور داسې لږ لرې شول نه پوهېږم چې مینه یې کامو که سره نه والا خطا زادي وتریاله شو وړه جامه روشه څه نوم یې ګلابا؟ نوم مې فدا محمد. او ته څه نوم یې؟ نوم مې رسول ولید زیندار.
څوک رسول ولی زینار زینار د نورو ملګرو نومونه ته په خپله وخلاص نصرت الله ګلمن وی شمس الله او فتح الله او سلام دا بل نو فرنایر شو او ګارنر حمید ګارنیټ هکې دا ګارنیټ هکې دا د پاسه لوکې لکه چې هغه ته روغلو څه ته هغه به هغه چې وسلې کې کېښولی کېږي ډیفو ته لکه چې روغلو ورته خو نه ده که یعنی را بتایتا ورته سر دور شاد سر تیریږي والا خاطه ذات ری ته دغه سیمې یه دغه زی داسې معلومه کې لکه ته چې بل ځای نه روغلی نه خو دغه درغی څه به وایې لیدونکو سره کوم باید ټپه شعر چې ویږي تاسو دوی کې کومې وته رسول ولی ته وایم ولې وایم د اوس وخت داسې ده چې موبایل خو دا باشا راځي داسې ذهن نه چې درګي ملګرو ته خار چې زکه یو درګای خدای چې تاریخي زیاده په شیرونو کې بیتونو کې خو داسې وخت چې کله کله سړی د غسر مخامخ شي لکه تصویر لوند رشي کنه نه تصویر نه به تل درګای وي نه به ډاند ډاکې ناسي او بیتونه دي درګای د زړه ګل بوغ دی رنگ بشینه درګي ته ما چې وران شه درګي ته ما سردار تکبر جان درګای دی نوري تک سلامونه بالکل او درګي ته ما چې وران شه درګای بوغ دی رنگ بشینه داسې په ټیلو ټمبو مو سره وایلی خوند یې وکړو مننه نورو کسانو سره به مو بیا رزموت ته خیر وي د لیر څو بیا دا ټوکه مو سره وکړه موږ داسې نه وي چې دی مدګي ونیسي نه میلمه پالنه کې خدای دا اول درجه یک دی نو خبره داسې دوستانو دلته نورو کسانو سره هم غواړو څو خبرې وکړو مشرانو سره به وغږېږو لږ مشران شته دا د کونې کې به څه شی وي زه فکر کوم هر څه کېدي که نه چا عبید د کندې فعال ده کاروبار نه خو رسو یې خدای در ناروزي شي ډېر به ناراضه یم قربان ته رسو مې خیره څومره وخت کېږي دلته کړه دا و ته ورځ کېږي وده نو ودا کړه آفرین مبارک خدای دې خیر دی بس خدای دې زړه مندي نه پیرا کړي بس نو بریالی اوسېږي د دې کون خو ډېر اوږد دی ته وخت صاحب دی ډېر اوږد کون اوهو یاره نه خو چې ور بناو ځای کې و به ډر شای ملګرو زړه مې غواړي چې ور ننوځو خو ته دغه درګي زه دغه درګي ورونه دې نږدې دي که لرې دي یاره دلته نږدې دي او ته زه دغه درګي وایه لیدونکو سره څه شی وایه چې دا درګي ملګري لږ خوښ شي څه شی دې زده دي دا درګي په اړه خو درې مسره وي دا خو مرګلې د سره وایي ته وایه بل څه وایه نشته داسې هېڅ نه مې دي دا شیرې مې سره مینه نه لرم هېڅ سره مینه لرې والله بعد آینده مزدګرای خوان کړي بل دې مینه کړې دو کنه چې رښتیا وایي دروغ مونږ خامخا د امره خو ونه د امره خو یو ونه نو د پته چې بود چې ته به لږ ډېره مینه کړې هغه ته پکې رسېدلی یا څه وي چې مینه مې لوسته راوړه ها بالکل زنده باد اجازه دو شیر جمود هم هیگه تا جوړوي مننه راکه وګر جمود صحیح شو ان شاء الله بیا دې نرګرځو نو دا ځوانونه بیا د ډېر داسې خوش طبیعته وغږېدل او نورو کسانو سره به وغږېږي دا غږ کې د درګي خو ډېر مېړني ډېر غیرتي او ډېر داسې میلمه پاله ځوانان وي دا نه ښه راغلاست پوره یو ورته جوړ په خیر زیات ښه ده جوړ په خیر زیات ښه ده دې د لهجه عابد صاحب ډېرو ملګرو ته خوند ورکوي څنګه یې ښې ته ښې صحت دې ښه ده رضا فرارغي په خیر قربان نو مبارک دی نعمت الله تخلص میں عدالت دی عدالت صاحب د بل ملګری څنګه خی جوړي دا خو مو وپېژندو که څه لیدونکي دا وپېژني خیر دی لیدونکو ته ځون چې وپېژنئ زه نورزید ګل وصال مثال صاحب سره د رجحان سره والله الحمدلله خارغه تیریږي خاطر زاد به دولت یې هر وخت دولت وی بوشه بس مزدګار میک دولت وی ډېر ډېر ته سره ولا شکر دی ور خطو کړه خنه وړه نه الحمدلله رسموت کې د ډېر چیز سره لګيږي ولا خو واشه اول لوس د چې ور تیریږي اول لوس بس چې پار شي سیخ شو هغه شاید آی نه نوم به وخاله نه خو نوم میتی شي ته وخای مثال څه تیار غدي یار څه تیار بیا دی یار بالکل بیا دا څه کله کله په بیا چې
یو شاید خوښیږي ډېر ولا دا وزیه غوښه چې وي ډېره خوند کې وړه غوښه تو یو راکام ته یا بالکل خپل هم کله کله چې پخوي سړی کور کې زه وي خپله ډېر خاص باز یم د ملګریت اکثریت د ګینه زه جوړوم ډېر ښه ډېر ښه میگ ډېر بنډرین کاش وقتی رو غلی وای چې روغ رژیم ہوتا ہے در برابر ہوا یہ سیا میگ جوړوي چې تاسو پته کېږئ انشاءالله ما خپه کېږئ ښه رژیم ہوتا دی د برابر ابد سے مخکې مې ته ډېر میړني ډېر غیرتي خلک ډېر دي ډېر بالکل رښتیا باندې وکړو خبرو لیدونکو سره به چې شریک کې ولا خو نه ته په ډېرای ملګری په خارج کې وي نورو هیوادونو کې به مسافر زه خو الحمدلله داسې یونیم شعر یم خپل شعر خپل شعر لیکي آفتاب صاحب ته پاته لاګي ډېره لباس اوسې ورو یا چې زما سترګې لکه لمر در پسې اوړي او له مخامه تر سهار در پسې اوړي او زړه که هر څه صبروم خو نه صبریږي په دا تک زیړ مازدیګر در پسې اوړي خلی نه لري ګناه ثواب یې ډېر دی ډک د میو جام په سر در پسې اوړي او بیا چې سپینې جامې کلي ته را نشي مخ د پیغلو په ګودر در پسې اوړي او د نظر تویز بنګړي ځان ته وکړه په نظر به شي نظر در پسې اوړي ډېر ښه یو چک چک خو وکړی د په ویاړ ډېره مزه یې وکړه نورو کسانو سره به وغږېږو په اجازه خدای په امان ته خو ښه یې که نه صحت یې سره ده رژا دې نیولې دو نه چې رښتیا وایې څو مریضان دي دو پنځمه چېرته سره دي چکني دو خوند درکوي چکنی سره لګی چې ډېره مینه لري ملګری ته لږ مخکې شه که نه ارسا ته روشه ته ارسا روشه ستړی ماشه چې خلی وکې موږ بیا به یې ستړی ماشه دې ونه کړو سیمې ته روغلی وې ښه یې خیر یې رشاد سره دو ښه خو دو د کون د خپل لګی بل چا ده خو صحیح خدای په امان مننه مننه دوستانو درګي بازار دی او ځوانان دي ماشومان دي خپرونه دلته جوړوو د روژې پنځم مازدیګری دی داسې به وکړو چې عبید سے برنه ورک شو یعنی عبید ورته وښیلی دی ملګری ورته وښیلی دا ورته وښیه چې دلته د والیبال سیالۍ کېږي والیبال لوبې کېږي دلته دا ورته وښیه د والیبال ټورنمنټ جوړ ده دلته خو موږ که ټورنمنټ جوړ خپلو منځو کې وایي ته یې نه وایې کله کله نه وایي صحیح بل ځوان سره خبرې کوو جوړ په خیر صحت ښه ده بخیر یې خیر اول دی شکر خیر اوسې کوم ځای ته ولا زه درګي یم دغه څخه ویښتون دې ماشاءالله ښکلي ویښتون دې پرې ایښي دي ژوندی د درګي ملګري عبید صاحب اوږده اوږده ویښتون پکې دي پکولونه هم پسې راوي او دې سره په څانګ کې زه چې قسم هغه ستر سر پکولونه مو نه تر سترګو کېږي خپله نه لګېږي نظر مې نه په لګېږي دا پکولونه دا څه شوي دي پکولینا بعد دې طرف ته څه پوهېدو کې مکمل ډله ییز ډول بیا چې وي صحیح خوان کې جوړ په خیر صحت ښه ده سره د رشاد سره روانه ده والا ښه ده الحمدلله نن خو د پنځم رژا ده یې ډېره ښه ډول روونه ده بس مې د درګي به زور ته سرکي شي د دیګانې ته دا ژوندګي ټپکای سره وایي بس دا ښه ساعت تېر وي دا طرف کې والیبال ولی کېږي نور جمعې په دا د رژې په مازدیګرۍ یو لوبې کېږي کرکټ فوټبال که دا نشته کرکټ کېږي والیبال کېږي فوټبال د ولسوالۍ مخته داسې کې میدون دی کرکټ میدوني نشته بس هر چا شوق دی سره لوبه کوي میدوني نشته هر کس بس خپله لوبه هغه کوي کوم سترای دی مخته وري ملګرو ډېره غوښتنه وه چې تڼیو درګي سیمې ته بوځئ نو اوس ته به څه وي سره شریک کړې چې د ملګري لږ خوښ یا هغه مسافر ملګري چې په نورو هېوادو کې والا داسې خاص شی بر سره نه وي څه به ووایم نشته دې سره یا نیم شای بودی بسرا و یا سی بیایی که نازن چې وا زمزمه به وکړای نه والا نشته داسې خاص نه لرم زمزمه نشي کړای کوم یو څوک کړای شي هغه ته صحیح رحمانه ته شو ده
زمزمه ته کړای شئ دا زمزمې کې د جوړ په خیر صحت کې د خیر نوم د اوریدونکو لیدونکو ته وښیه نوم د سخي رحمان عادل عادل صاحب دوګایم سره د رشاد سره روان بيخي خوندور ده الحمدلله عابد صاحب بيخي دا نه دا خو ډېر مهم سړی دی اوس تر پیدا کړو کنه نړۍ منتخب ټیم د والیبال ټیم لوبغاړی دی زه بلاد مې سره د سره مرکه ته د ژوندوا ان شاء الله کړی ما مته یو نیم کاسر بالکل بالکل او بډی خو ویني کنه دا ډېر جګ دی عابد صاحب خو گزارا مو چې اوستوي ته ونه چې جګ زینه ویلوړ ده دومره جګ نه ده اتمن جګ زینه خو ولا ویلوړ لګ جګ زینه ویلوړ ده بټونه ډېر ډېر نه یم ډېر رشاد سره تیریږي بيخي خوندور ده الحمدلله دا نه خاص ساعت کې تیر ده هغه پخوانی کاش هغه پخوانی مستی شته که نشته هغه نشته خیر وي په نسبت بیا له گزارا کی ښه د ځوانانو راټولېږي دا نه ښه ډېر دی په دغه طرف کې بیخي ډېر دی او والیبال نه اوزګار نه سجاد دا داسې ای چې کول نه بل کول ته به خوندیر ځکه تیر کول چې و ډېر جالب کسون مونږ ته ولیدل په والیبال کې ډېر ښه زمزمې ته وکړي نن خو دا نه بیخي چیرې دی رسول خان ارجک شو وړیا وردا رسول خان کوم یو ده زمزمې کې زمزمې کې مخکینار غاړه دل ارسا رشا کنه ارسا ارسا ما کی غوا ویل نرسي خدای دې رجه خراب کړه دې کڅر کې دسه لولو ستړي مشایخ دې کړه و کنه ستړي مشایخ مستر گای نه نه خود شاید دا یو شنو کای بزنج کی دا ورته دا جوړ تازه شر دې دا وختون تړلې دي دا سکلا والا وختون دا بود و د کلنه چر روان شم د کنه خاطر بس مجته وختون نوم دی اسمت الله جان لیدونکو سره بچي شریکي غزنه خلک تو ته شریکي والا دا څه خاص خو شېشتانه وټه په به ته وایم نه زمزمه به وکي والا زمزمه خو دا څه ویل تړلای دی بودی د نه خروپوي کس بود ډېر تیز و چې تر پرتلمه وشه شاده طرف بود مې استن خیر کړل سامره بني چې در سره یو یا یو ټپه به ته وایم یا چې درګی ته ما وایا چړانګ شه درګی ته ما وایا چړانګ شه درګای شروع د ویډ کی زر ستره وینا دا ټپه مونږه لګه غلطی دا پاغه ځکه خو چې ودی یاله مننه قربان شه مننه خیر دا ځکه چې دی ننوي دو کنه ننوي دا شرافت ننوي مخکې څو او داسې کو چې په یو ځای ډېر نه درېږو مشرون کې نو زه عبید حسین چې نه به ورنه و زه داسې نه وي چې مزاحمت به یې ته وکړو دا غځې کې یو دا څه شی دی ملګریا دا ملګری پکوړې او چپس داسې شی نه پخوي ته کله کله تینا خوړلې کا ولا د مزګار کر که ځکه هم خارج مو د دمر یې شای خوړلې څنګه میګی دا دا چپس دی پکوړې دی ته ملګری لګې دې طرف چې د لیکل خو په وایو لغمانای صوب ده دا کنه ایتو دا نه دې ملګری دا خوړلې مال دا د لغمان دا لغمان یې قاتل تر اغله کاروبار خدای بای پمان اکثریت اوس کړه فکر وی لغمانیون ډیر خوسته ولې ډیر ابره دا خبره ده دقیقه وکړه تیر اورې زموږ خبرونه جوړوله او ګربزو کې ول تم د مختلفو سیمو ځوانان په کور نه مصروف وو ګردیز یو نور زینمو فکر کم غزنی نمو نه ویل دی واجه دا غد چې د لغمان خلکو اکثریت دلته دوستۍ کړي دي خو زه د لغمان په لور زما سامه ماته کیږي دا ملګری نه جګ شول والا پیدا زه څومره چې د صفات کم د مونږ نه تختیدا ویلې سلام سلام شایب زوال کمار ساتو سے ولمنا جوړ په خیر څنګه مېږي نوم مې کبیر الله دی کبیر الله ته ریاض تلک بایدور مته وبرخه نه دا رحمان بختلا سره دور شاه سره تیریږي والا ساکو بيخي خوندور مسم دی بيخي خوندور تیریږي ملګری د خارج کې شته نه ملګری نشته دلته دی خارج څه څوک نه دی لوړی ته نه نه خارج ته نشته ایتو والا زنه لوړ دی څومره ملګری په لوړ وی داسې یرا داسې څلور پنځه ملګری مې لوړ دي څلور پنځه مو چې 500 بول نه 500 او ایتو نه مونږ د دې ملګری نه لاره نه دلته دی مرګلی مو چې کوم دی ولته دی ویني خارج کې نه نشته خارج کې باندې وګړو مننه تاسو څه خبره مې مننه خیر اوسه ډیره مننه دوستانو زګه دا ساحه زر بدلو چې دا مسافر ملګری یار ځای ویني کنه عابد صاحب ماشومان هم د دلته
او دلته هم یو د کون شته نه پوهېږم دا به دا څه شو د کون دا د کون یې څه شو ده نه دی دی لیدلی دی وکسه اول ورمه دی چې دلته د اول ور ده د کوم ځای نه روغلی یې پس اتمون کلینه اتمون مخکې روغلی وې درګي ته مخکې برتلم دلې کورته نه مر چکر شوی دی کون منه دی ورک نه شو سړی ورک به نه وې چا سره روغلی یې نه دی کون منه دی در خپل روغلی یم هو صحیح نوم دی چای دا ګل سبحان ګل سبحانه یې وړوکی خو نوم دی ډېر غوټ یخی دی ستر سړي نوم دی دا میگی استر یې وړه خو ته سره وې ته خوند دی ښه د څه کولو یې وتلاسه کوله وتلاسو مو چې اوس داسې نه وي چې 14 وښیې دې دکونه ته هرنوزو چا اشاره ورته وکړه سره اجازه خو دو غصه نشه وسړی چا وی چې د تڼیو ملګري داسې غصانوک وي نه غصه کېږم څرګه تا دا کیسه خو ما کوله غصه کېږم خو نوم دی چای دا کاری صاحب شیرزمین کاری صاحب سره دا نن سبو کاروبار سره دا والا خدا الحمدلله شکر دی یو شته چې مو پام شو په تڼیو کې د دې قانون ډیر ستر نه دي ستر دی خو میګ داسې چې غدو ستر زیازود زی خواند رو کوي خو یه چا زود وي منطقه زود وي زړه نو باید ګل زود یه زړه نو که خشول وي تازه وي او دلته دغه ځوانان چې شونه ډیر مصروف دي نن سبا نن سبا په ورزش نه ډیر مصروف دی ورزش نه تعلیم کې په څنګه ورزش اوسره هو ډیر ښه کاروبار دې سره دی ته د دې کا الحمدلله میګور زونه جوړه دو بس خکه خشه ایوریج په څومره سودو شي په دادې کنه کې دادې کنه کې قرضه پیرا 15000 لازر شل قرضا کېږي نږدې شو خو ته یې سودای بازار نه یې سودای بازار نه مننه خیر اوسه لیدونکو سره بچي وای په اخرو کې داسې کوم پیغام لري کومه خبره وي ولا خو څه وایم نشته داسې خاصه مننه خدای په مان خوان دې وکړو ابو دوسه دوسانو دغه ځوان هم ډېرې خوږې خبرې را سره وکړې تا سره خو مې خبرې وشوې که نه عابد صاحب مخکې مې وویل چې دلته د دې کانونه دومره ستر دی بیخي لکه کورونه بیخي ډېر ستر دی اوس دا کې لاس د کانونه زه فکر کوم چې دلته به کرایه نه لري دا به خپل وي دا به خپل جوړ کړی دا چا دا د کونه دی که ځوان ماته تو دا سلام جوړ تاسو جوړه خطیبات کړه دغه سهای تو دغه زیک مکمل ان شاء الله او زګ دومره ستر د کون د کنه دی خو چې کریا وازم بازار کې دومره د کون عبید صاحب ما مخکې وویل چې په دایو دکان کې لاس دکانونه جوړیږي یه استاد د کون دلته داس کریشتانه استاد دي کنه ها چی شي د کون د لکه چی شپ کې پرچین هر څه کې هر څه کې دي ان شاء الله کاروبار سره ده الحمدلله بخي خدا او رجا دي سره تیریږي الحمدلله ساغر جاخ ډېر خوندور ده ها نو مبارک دی نو مې موسی جان د ادرګي بازار هغه سره ده د رژیم ازګارای بخي خدا ډېر ده بخي نفوذ غیر ډېر ده بخي رغ ده یعنی دین ورسته بنن خو بود د نور ورزم کسون ارسی بخي ډېر بیربار خنن خو داسه بود نه غدا بیربار نشته لرار وخت پر ډېر بیربار کې بازار کې چې بوایل دن کو سره داسه باید شعر ټپه چې والله داسه چې نشته چا ته چې داسه کې موین صاحب سره واغایږي موین صاحب موین صاحب السلام علیکم جوړ په خیر سات خدا بخیر سوال ده سات خدا لګي کمرې کې څنګه څه شکر دې ته خیر رجسtra خیر مو وای دا سینه چې غوسه ډیر شي لری زه کې نه مو اواز سره ولته چې کوړه تیر شو مو جوړو چې سره خبر وکم کنه د تڼیو هغه چې دای بعضی کسون په د نور ولایتونو کې لګ تینه ډوريږي کنه یادو کنه لا څه شي په دغه کوم دا کنه څه بد خبره خو چې وای کې سې سیرینه دومره مینانوک دومره د مینې د محبت نه ډاک ځوانون چې تڼی لري پډیرو ساهو کې نشته بالکل او ته خاص دا چې شپ مې غدا شپ لګ بدل دی سیدو خلک یې دا ولا به کور خال دي ته ملګری شته په نور ولایتونو کې ولې نشته کوم ولایتونو کې لکه مو په اکثره ولایتونو کې ملګری شته ته خیال کې دا سیلری ولایت کندوز جلال آباد مو کوبال کې لیدونکو سره بچي وای چې بشری سب ته وای مالي ما ټاپه به ته وای ادراګي په مورد به ته وای کی په بارا کې نه پیګن ته مو زه هم ته د ټاپه ویلې نه ارسي کنه 15 شپږ ټاپه خو ما ساوي چې درګي ته مارو څا سره دورا د کوبرجان درګای د نه رسلم ها بلا درګي ته ما چړانګ شه درګای د جړه ګل بوغ د ډنګ بشینا اجنه به تل درګای او نه به ډاند ډاکې ډېر ښه هر کله روسي میګ تخصلیږي اې دنه بغیر د نور ټپې نه دي ځه
لره به څه وایم میخواد جون خال کې میله ټپه ما یې رجا ورځ دغه باستي آج دې کړه دا و هر وخت پاچ کی رښتینه آج دې کړه دا لوړی لا عمرانه کړی دا آفرین بعد خبره ده سید سړی نه نه او تو سه بیسره پته شي جامه کی ته خوشالي کیا غریب سړی بیا ځوانن د بل خو کی خوان دې وګړي چې سر تو سم جوړ دې خصوص په علامه کامیاب لري سروري وسه هر وخت څه خدمات شوی می دامر دوستانو تڼیو ولسوالۍ درګي سیمه کې زموږ خپرونه همدومره وابد صاحب زه فکر کوم چې بالکل دا د اذانونو وخت اذانونو وخت بالکل نو ډېره ښه خپرونه جوړه شوه هیله د ملګرو به خوښه شوې وي په وروستیو کې د خوښه نه ده چې دا د آصف افغان خیاطي او رخ پلورنځي ته ور دننه شو ډېره ښه ده ما بېد صاحب یو بل څه باندې نظر شو ته راځه خدای مهربان دی او السلام علیکم جوړ په خیر صحت خیر دی په خیر عابد صاحب دې ته وګوره ماشاءالله دوی لکه چې روژه ماته هم دلته کوي بل کس هم دلته ناڅه ګرانه څه نومېږي نوم یې آصف الله دی آصف الله جانه نو دا خو نور خو اذانونه کېږي لکه چې که نه اذانونه کېږي یو دوه دقیقې پاتې دي او اشپزي هم دلته خپله کوئ اشپزي خپله کې دلته کور کې او څومره جوړې به وګنډې خیره والا زه ګوښه شخصا زه څلوېښت کسان دوه شاګردونه سره دي زه خپله استوز یم څلوېښت سوه څلورین سوه دې پره جوړې ګنډي عید دپاره ډېرې جوړې دي دا خو د دوی د سیزن هغه د میاشته او بل زه فکر کوم چې دا خو د دوی د بانډار یو ځای هم دی که نه د خواښ مې په دې شعبې صاحب که نه موږ خپرونه پای ته رسوله دا ملګری چې دا اشپزي وي ته کیته دا هغه کې ور که او دا څه شی دی دا کړایي پخه ده کړایي برابره وایي چرګوړي دی راوړي چرګوړي ده اول ور دی چې چرګوړي پخوي که مخکې ما پخه کړي نه مخکې هم پخه کړي دي او دا ملګري بیا وخت ثابت سي مخ خو اوس نه اوبه شوه زه فکر کوم لکه مو تر رمو تعادلاته ده دسترخوان برابر ده یوه ښه خبره دا ده چې سبزیجات کې کېدي سبزیجات ښه پریمون دي تازه سبزیجات شته میوه شته ګرمه مړۍ بابي دي شته بالکل او دلته کینو که څو کینو نه به دلته رخصت خلو زین چې لوړ بشو څه نومېږي ګرانه ته نوم یې نکمر نکمل او د بل ملګری دې څه نومېږي دا میوند نومېږي میوند خو نو خوند یې وکړو دوستانو بس خبره داسې شوه چې دې خیاطي کې د آصف افغان خوښ مې په دې شو چې همتي ځوان دی او بله خبره دا ده چې تر اختره بیخي زیات کالي جوړوي کالي ګنډي نو ماښام اذان ته هم یو څو دقیقې وخت پاتې دی تاسې کولی شئ په کمنټونو کې راته ولیکئ چې راتلونکې بله خپرونه بیا موږ چیرته جوړه کړو او د ځای نوم هم راته ولیکئ هیله ده له دې خپرونې مو هم خوند اخیستی وي تر بیا ما سجاد شاه عابد صاحب او آفتاب صاحب ته اجازه ورکړئ هر چیرې چې یاست ښاد ودان او بریالي واوسئ